د خونبها په مد کې 32 लाख روپۍ دا سکندر فریق چې کوم دی میر باچا دی را 32 लाख روپۍ ورکوي. قرآن مجید باندې ټول ملګري لاس کې دي او د الفاظ وایي زما د په هغه ذات باندې قسم وي کوم چې د قرآن کریم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په حق نازل کړی دی چې د نن نه بعد به بلکې د اوس نه یو بل سره به هیڅ قسم خفګان دشمنی بغض دا به نه ساتو او نه به بل واسطه یعنی د چا په واسطې سره او نه بغیر واسطه نه یعنی برای راست به چې کوم د یو بل ته نقصان نه رسو په خپل مابین کې د ورولې اتفاق ولا ژوندګي به ان شاء الله تیرو او د آینده لپاره به ان شاء الله العزیز داسې قسم معاملات په خپل منځ کې نه راوړو زه نن یو بل معاف کیږي یو مبارک بسم الله الرحمن الرحیم. ټول راغلو مېلمنو ته ایم پی ایس ایف ته زموږ د اصلاحي کمیټې څومره مشران دي هغې ته که فریق اول باچا دي سره کوم ملګري راغلي وي احمدشاه باچا میر باچا سره او دغسې سکندر دي سره ټولو ته هرکلی ستړی مشی په خیر راغی. تاسو ټولو ته پته ده چې د دې دواړو فریقینو منځ کې تنازع راغلې وه معمولي هغه ټایم پکې مشران ګرځېدلي وو دا یاد ساتئ خو لږه سهوه یې وکړو هغه سهوه دې ته ورسېده چې پکې زخمیان هم وشو مړي هم پکې وشو دغه د تاوانونه به هم کېږي پکې خو بهرحال الله جل شانه امر وشو او دا فیصله د دې مشرانو په لاس باندې وشوه. مشرانو کې مونږ سره د واصف شاه ورور دا زمونږ میلمه دی د ماشوخیلو او دغسې زمونږ د کمیټې عبدالغني صدر صاحب او اعظم خان صدر صاحب دا ټول ګڼ ملګري چیرمین ازلشیر او ملک حیات تجي صاحب دا مونږ سره ستر مشرانو چې رښتیا خبرې او اورنګزیب خان د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې مونږ ورسره کشرانو او مونږ فری هینډ راله راکړی او مونږ ته اړو داسې به ووایم چې څه خټې جوړې نه کړي. د هغې نه علاوه رمضان مونږ سره د فریق باچا دي طرف نه و نسیم ګله که د ده خبره ونه کړو د ده صفت ونه کړو نو دا به هم یو ډېره ناجایزه وي. که زه تاسو ته ووایم چې د باچا دي نه ضمانت راغېسته دا 100% د نسیم ګل کار دی منډه ورسره رمضان هم والې ده او په دې کې بیا څومره بوج چې مونږ په نسیم ګل باندې اچولی دی الحمدلله هغه بوج یې منلی دی او دا فیصله چې کوم دی الله خیر ته ورسوله. فیصله به درته اورو خو څوک چې مونږ سره مشر راغلی دی یو 2 منټه هغه له ورکو فلالهي صاحب خیر دی جي 2 منټه مونږ له راکئ راغلي نو مونږ سره یو 2 منټه یو 2 خبرې وکړي فلالهي صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. د ټول ناول خو زه دواړه کوم فریقین چې دي د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې الله پاک د دوی کومه دا دشمني و ختمه شو انشاءالله دا پرولې بدله شو. زما په خپل الله پوخ یقین دی چې کله زمونږ خاص کر په دې خلیل مومندو کې کومې روغې شوي دي هغه بیا د ایماندارۍ رولولي وي په اخلاص وي او زړه کې یو بل تخیر نه ساتي او دویمه خبره به
د مشرانو لپاره وکړم چې سوال کوم الله ته او چې زه راغلی یم او دلته ولاړ یم نو تاسو په لوی الله یقین وکئ په زړه کې هم دا دعا کوم چې الله چې دا څوک ګرځي پروردګاره دوی ته ډېر زندګي ورکړي لکه دا مشران چې ټول ملک صاحب بیان کړ دا ټول یادو چې چا پکې منډه کړې ده کشران مشران او دغه سوال او دا زاری زما جاری و په زړه کې په الله یقین وکئ او دا سوال او زاری جاری و چې الله دوی له ډېر روغ ژوند الله دوی له ډېر روغ صحت ورکړي پروردګاره چې دا مشران دغه شانتې قایمي زمونږ په سرون باندې او مونږ ته وایي او غوږ نم نیسي چې شابه دا کار وکړي نو زه سوال کوم د الله نه او تاسو هم کوئ چې الله دې ټولو مشرانو نه ډېره زندګي ورکړي ښه زندګي ورکړي او زه د دې مشرانو ډېر مشهور یم چې زه ګورم کنه کله یو فریق ته لاړ شي په ور کې ورته ناستي څوک ورته داسې موقع ورکوي څوک ورته داسې خبرې کوي څوک ورته د هغه ملګری څوک ورته خو د هغه د الله ملګرتیا غواړي دا مشران او د الله رضا لپاره دا غواړي دا مشران چې الله د دې کورونه جوړ کړي نو زه یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم د مشرانو او د کم فرقې چې دواړو ته دعا کوم چې الله په دې روغه باندې دوی قایم دایم وساتي او بل تاسو ته پته ده چې رونو دا روغه چې کېږي اکثره استاد جي قسم ورکي جمعه ته بودي قرآن باندې ورته لاس کېږي قسم ولا ورکي نو دا ګوره شوی دی که نه وشو که نه ګوره معمولي غونته خیرې سوال درته کوم دواړو چې معمولي خیرې رانه ولئ یو سړی به تاسو درشي فلاني خو دا ویلي او ته مخې سرې بس جواب ورکړي مه ورکړو جواب دا مشران دي دوی له راشه چې فلاني دا خبره دی به دلته روغ غواړي ما روغ غواړي دا مشران هم راشي چې ولې دا خبره کړې نو د قرآن پاک نه بعد چې څوک د قرآن پاک وایلیشن کوي ګورې اووه پیړو پورې غر کېږي خلک الله هم خوشحال آباد لره ډېره مننه ټول کلي او پروردګار دې وکړي چې دا څومره دشمنیان دي زموږ په دې کامونو کې په خللو مومندو کې په ټولو کلو کې الله دې په دوستۍ باندې بدل کې پاک پروردګار ډېره مننه والسلام امین د ام پی ایس د خسته دعاګانو نه پس د مشرانو په اجازت فیصله اورو فیصله د سید احمد شاه او د سکندر دی باچا صاحب دی او د سکندر دا د هغې نه یو کس دی فریق دی د هغې ترمنځ څه تنازع راغلې وه هغه تنازع مشرانو ضمانتونه پکې واخیست او ډېر لږ ټیم زه به داسې وایم چې یو میاشت یوه نیمه کېږي دا ډېر لږ ټیم وي او په دغه لږ ټیم کې الحمدلله مشرانو دا فیصله د الله په حکم باندې وکړه مختصر فیصله ده نور چې څه غاښماتې ساخماتې تاوانونه زخمیان هر څه چې پکې وو هغه پکې مونږ ختم کړو زمونږ یو ملګری و الله دې وبخي هغه به ویل ویل غټې به یې وړې کوو وړې به ختمو که نه نو مونږ هم هغه کار وکړو داسې هم نه دي کړي چې دا داسې چل دی او داسې چل دی لنډ او مختصر فیصله ده د مړي هېڅ خونبها نشته دی د مړي هېڅ قیمت نشته دی د انسان د وینې هېڅ قیمت نشته دی خو به هر حال چې کیني دغسې مشران نو هغې څه ناڅه خبره کوي د خونبها په مد کې 32 لاک روپۍ دا سکندر فریق چې کوم دی میر باچا دی را به 32 لاک روپۍ ورکوي دا مختصر فیصله ده د دې نه پس څنګه چې ام پی ایس یې وویلې قرآن شو صرف عدالتي کار پاتې دی کوم فریق ته چې عدالت کې پتانه کې د دې ضرورت پیښ شو نو انشاءالله هغه فریق به هغې سره ځي دعوې په دواړو دي د سکندر دی د طرف نه دی باندې یو دعوه ده هغې به هم عدالت کې پیښ کېږي ورسره او د دې د طرف نه چې کومه په دې باندې د هغې باندې دعوه د دې به هم پیښ کېږي بل مولوي صاحب درته وویل خو زه درته بیا هم دا خبره کوم دا قرآن ام پی ایس صاحب هم دا خبره وکړه ګورې دا 7 نسلونو دپاره دی هسې نه زمونږ پښتانه کم عقلتوب کوي وایي د فلاني وله ټوپک ورکړی او د فلاني ورسره منډه تلډه کړې ده که چا چاله ټوپک ورکړي دا قرآن د هغه په وجه باندې دی معاف شو او ټولو دپاره دا که چا چاله پیسې ورکړي وي هغه کس معاف دی که چا هر قسم امداد کړي وي او بیا چې کوم دی مشترکه دعا وکړئ چې الله جل شانو دې ته په دې باندې عمل توفیق ورنصیب کړي استاد دعا وکړئ ربنا
الہ العالمین دې اتفاق اتحاد برقرار دا کم ملګرو ورکړي منډه تړل ولا دنیا او آخرت بهترې بدلې ورکړي دا څومره مجموعه دې روغې ته حاضره شوې دي څومره شرعي مشکلات الله ورته اسانه کړي شرعي حاجتونه یې پوره کړي د خیر او د خوشحالو والا او د برکت والا ژوندګي مونږ ټول رانصیب کړي خصوصا په دې منډه کې په دې چې کوم مشرانو منډه وواله الله دې دنیا او آخرت بهترې بدلې ولا ورکړي بچیان زموږ د بچیانو د مسلمه د بچیانو سره نیک عمله صالحه کړي او خپلو بچیانو باندې سترګې یخې کړي صلی الله تعالی